په مکه مکرمه کې یو پهلوان هغه راغی نبی علیه السلام ته کېناسته، ویې ته د الله پیغمبر رکانې نوم ویو، وی ما ته په کبرې راشه. وی پیغمبران خو کبرې ته نه دي راغلي. وی نه ما اورېدلي دي چې د پیغمبر طاقت زیات دي او دې داسې پهلوان و چې په ټولو عربو کې د په مضبوط پهلوان نو پهلواني به یې کوله او اوسه پورې دا پهلوان چا راپرځولی نو د مصر او د شام او د یو ځای بل ځای پهلوانان به راتلل او په کبرې به ورتلل، خو دا د مکې مکرمې پهلوان چې چا راپرځولی نو. وی بس که زه دې راوپرځولم ته پیغمبر او که ما راوپرځولې نو بیا د دعوه د دروغو د پیغمبر به دی. د پیغمبر طاقت خو زیات دی، نبي مبارک ورته یو بلکل دی. څومره یې وی دومره، نو چې دومره طاقت یې وي نو سره کبرې باندې راځي. نبي احترام مبارک وایي چې حیران شم چې اوس زه څه وکړم، که نه کوم ورسره کبرې و بچري ګوره که نه دروغ وایي، که کوم ورسره نو بېعزتي اوس مولا سړی به چاله کوم دی په کبرې. په دې میاشت کې د نبي علیه السلام مبارک سیرت، د هغې تاریخ، د هغې وفات، د هغې اخلاق او د نبی علیه السلام د مبارک ذات سره چې کوم متعلق خبرې د هغې بیان کوي. زه د نبی علیه السلام مبارک شخصیت او د هغې د وجود مطابق درته یو څو خبرې کوم. دا په دې بنیاد کومه چې نبی علیه السلام زمونږ دپاره اسوه حسنه ده. قرآن حکیم ته الله فرمایي ولکم فی رسول الله اسوة حسنه. څوک چې د الله ذوالجلال او د الله د احکامو د آخرت تمه کوي هغه له پکار دي چې د پیغمبر علیه السلام یو ځان دپاره ښه مزېداره نمونه وګڼي. هغوی چې کوم عقیده لرله، د هغوی کې چې کوم اعمال و، د هغوی چې کوم اخلاق و، هغسې عقیده موږ جوړه کړو، هغسې اعمال وکړو، هغسې اخلاق برابر کړو. بلکې د نبي علیه السلام مبارک چې د وجود مبارک کومه نقشه یو ستا وس کېږي نو پکار دي چې هغه نقشه هم ځان کې جوړه کړي. پیغمبران د الله نیکان مقرب بندگان تیر شوي دي، الله ته نږدې. باطینی او روحاني حیثیت د پیغمبرانو ډېر اعلی، دغه رنګې ظاهري شکل د انبیاو دا هم رب العالمین ډېر ښایسته او ډېر مزېدار جوړ کړی دی. په دغه 1,40,000 کم و بیش پیغمبرانو کې یو پیغمبر کې ظاهري او باطني عیب نو، نه یو پیغمبر چې ته ګوډ یا شل پیدا شوی دی، نه یو پیغمبر چې ته کونو، نه یو پیغمبر چې ته په اندامونو ناروغ او ړوند یا بل څه داسې ظاهري چې پکې نقصاني. دا په دې 1,40,000 پیغمبرانو کې یو کې هم دا نیمګړتیا نه وه. ځکه زمونږ خلک عام ظاهري عیب ته ګوري او سړي باندې بیا الزام لګوي، او بل د پیغمبر نه خو الله د امت د هدایت لوی کار اخلي، نو دی الله د هر قسمه عیب نه پاک ساتي، په ظاهري وجود او په باطني، په جسمانی او روحاني طور باندې الله دې مکمل ساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله ذوالجلال په دغه دواړو صفاتو کې ډېر کامل پیغمبر پیدا کړی دی، ډېر کامل. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وی داسې شپه وه چې په هغې کې د سپوږمۍ دا رڼا وه، لکه 14مه، 14مه یا 15مه. وی نبی علیه السلام مبارک هم ناست دی او سپوږمۍ هم په اسمان کې پړکېږي. ما به یو نظر د نبی علیه السلام مخ مبارک ته کتل او بل نظر به مې سپوږمۍ ته کتل، او دا مې سوچ کو چې دا سپوږمۍ ښایسته ده او که د نبی علیه السلام مبارک دا مخ ښایسته دی. وی زما د قسمی چې د نبی علیه السلام مبارک مخ زما په زړه کې، زما په سترګو کې د سپوږمۍ نه هم ډېر ښایسته و. دا حقیقت. امام ترمذي رحمت الله علیه یو رکوټي کتاب لیکلی دی د پیغمبر علیه السلام په شمایلو کې د هغې صفت، او بیا په هغې کې د نبی علیه السلام ظاهري د شکل متعلق پوره نقشه ذکر کړې ده. صحابه فرمایي چې نبی علیه السلام په شان خشته او حسین مونږ چې په مخ د ځمکه نه دی لیدلی. ما رأیتو یو صحابي فرمایي مثله، د نبی علیه السلام په شانتې مونږ چرته په مخ د ځمکه ښکلي خشته انسان نه دی لیدلی. فقط برابر، نه ډېر لو او نه ډېر لنډی، درمیانه قد والا، نه ډېر سوب او نه ډېر باریک نری، درمیانه وجود والا. مخ مبارک نه ډېر غون او نه اوږد، باقاعده په احادیثو کې راځي چې نه ډېر اوږد مخ هم بدنومي، او چې بالکل ډبل ډوډۍ په شان غون مخ یې هغه هم ښه نه ښکاري. نه غون او نه اوږد، مناسب مخ،
رنګ نه تک سور او نه تک سپین او نه خړ. سوروالی او سپینوالی چې ګډ شي، سوروالی سپینوالی، دا د نبی علیہ السلام د مبارک مخ نقشه وه. سترګې مبارکې د نبی علیہ السلام اوږدې وې او ذاتي تورې وې. صحابي فرمایي موږ به د نبی علیہ السلام مبارک سترګو ته وکتل، موږ به وی ګنې رانجې چولې دي، حالانکې هغې به رانجې نه لګولې، ذاتي د سترګو توروالی پیدا و. او دننه چې په سترګو کې کم ګاټې دي نو هغې کې لږ معمولي سوروالی و. ویښته مبارک به 3 قسمه ساتل. کله به د غوږونو د پوسکو عمره ویښته پرېښي، د غوږونو د پوسکې، کله به د هغې نه لږ غوندې اوږدو، او کله به د دې سټ د انتها ته رسېدل دي اوږو پورې. دا 3 قسمه د نبی علیہ السلام مبارک ویښته به. همیشه به سر غوړ ساته، او بیا چې به سر غوړ کړو نو په سر مبارک باندې به یو کپړه ټوله چې جامې مې غوړې نه شي. یو صحابي فرمایي چې کومه ټوکړه به نبی علیہ السلام په سره چوله، وایي هغه به داسې وه لکه دا تیل کې څوک یا عطر خرڅوي او هغه ته د ټوکلۍ او لاس پې وچوي، هغه غوړه وه، په سر د پاسه به یې چوله. سر کې به ګومنځ واله ببر سر چرته نبی علیہ السلام ځان نه دی ساتلی. یو ځل یو صحابي مخې ته تیر شو د نبی علیہ السلام، د هغه سر ببرو او ویښتې اوږدو. نو نبی علیہ السلام وفرمایل وی دا پلانکې صحابي ډېر ښه سړی دی، خو ارمان کې دا سر یې ګومنځ وي او دا ویښتې ډېر اوږده نه وي. چې هغه ته اطلاع ورسېده فوراً نه یې لاړ، سر یې لنډ کړه او ګومنځ یې پکې وواله. نو په خپله به هم ګومنځ استعمالولو، صحابو ته به هم حکم کو چې په سر کې ګومنځ وهئ. او تر اخره پورې د نبی علیہ السلام مبارک ویښته تورو، سپینوالی پکې نو راغلی. ګیره مبارکه توره و سپینه نه وه. البته علما لیکي څوک 20 یادوي، څوک 25 یادوي، څوک 14 یادوي، چې دومره ویښته پکې ټول سپین و، یې ډېر لږ و. بعضې صحابه ګورې هغه هم شمېرل به، حالانکې ویښته شمېرل ګران کار دی، دونه مینه وه د صحابو. دې سترو کې لږ سپین ویښته و، دې ځای کې معمولي غوندې، او داسې ځای په دې ډکې نور تر اخره پورې د نبي علیہ السلام مبارک ویښته تک تور. غټه ګیره وه د نبی علیہ السلام مبارک، غټه ګڼه ګیره وه. او صحابو ته به هم فرمایل چې تاسو دا مهرباني وکړئ برید کټ کې او ګیرې ګڼې کې. اقصو الشوارب، برید کټ کې، وعفو اللحا، ګیرې ګڼې کې. بلکې یو موقع کې فرمایي چې خالف المشرکین، مشرکینو سره مخالفت وکړئ، مشرکانو به ګیرې خریلې، هغې په شان شکل مه جوړوئ، ګیرې ګڼې کې ګڼې، یوازې پرې ښودل نه. او په اللحا معنا ګاڼه کې ګیره کټ کوئ ما، او برید کټ کې په قینچې باندې. دا د نبی علیہ السلام مبارک کاشته ګیره و. خو زمونږ دپاره نبی علیہ السلام اسوه حسنه ده. نو زه وایم چې یو سړی پیغمبر علیہ السلام د ځان دپاره ښه نمونه ساتي، خو پکار دی چې شکل د هغه په شان جوړ کړي که مه خرایه ګیرې. د چا چې خرایلې وي قصد یې وکړي او پرېږدي. د دنیا د زندګۍ څه پته لګي، دا خو عارضي ژوند دی. مرګ چې دله راغی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره به د ملاقات کیږي، او په خرایلې ګیره به نبي علیہ السلام ډېر خفه کېده. دا ورته حقیقت وویل. مسلمان خو چېرته د پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې یو صحابي یو مسلمان کې خایلې نو، خشته ښکلې ګیرې به یې وې. او یو ځل مشرکان رالل نبي علیہ السلام له، کافر و کافر چې پیغمبر علیہ السلام سره کېناستل، هغوی ګیرې خریلې وې. حضور پاک مبارک ته مخ بل طرف ته واړو، خو کافر او مخ یې بل طرف ته واړو. حالانکې کافر خو کفر هم کوي، هر قسم عمل کوي. خو د نبي علیہ السلام مبارک د هغې غ شکل دومره بدي شو چې و کافر، لیکن پیغمبر علیہ السلام مبارک ته ګورې مخ بل طرف ته واړو. او زمونږ د یو کتابي طریقه محمدیه هغې کې یو روایت لیکلی دی، عبرت لپاره ښه خبره ده چې درته وکړم. وایي چې د قیامت پر ورځ چې نبي علیہ السلام ته یو انسان مدینې منورې ته لاړ شي او هلته پې دویق سلام وایي، خدای پاک دې مونږ او تاسو بوت کړي. نو وایي چې کوم سړي ګیره خریلي، وایي په دا قبر کې نبي علیہ السلام مبارک ته مخ بل طرف ته وایي. او د ژوند دا خو صفا خبره وه چې کافر رالل او د پیغمبر علیہ السلام په مخ کې په نبي علیہ السلام باندې سلام واچو، او پیغمبر علیہ السلام مبارک ته مخ بل طرف ته واړو. دا ګوره ډېره لویه ګناه ده. یوه ګناه نه ده ګیره کړل ورونو، ډېر ګناهونه دي. یو خو ته ګناه کې ګیره کړې، دا خو یوه ټوله شمېرې. دویمه دا ده چې بعضې ګناه خلک پټه کوي او بعضې ښکاره کوي. د ښکاره ګناه عذاب ډېري، دا ته ښکاره ګناه کې، پټه خو یې نه کوې د پوټې په میانځ کې، ټوله دنیا ته ځان سې دو شو. دریم دا دی چې په دې ګناه پیسې م ورکې. بعضې وخت کې بې پیسو خلک ګناه کوي، په دې به ته نه د پیسې ورکې که نی نو پترې به ورله اخلې، خو پیسې پې در نه دي نو په ګناه دې پیسې م ورکړو. څلورم زړورتیا ده. یو سړی چې ګناه کوي پې ستومانه
یاره وی دا ګناه مې وکړه خو الله بیا به یې نه کوم ستومانه شي پې او دا ته پې زړورتیا کې هر وخت دا ګناه کې پوره زړورتیا پې کې او د ټولو نه خطرناک شی چې دی هغه دا دی چې دا ږیره د پیغمبرانو او خصوصا د نبي علیه السلام جامه وه د هغې وه نو تا ته د ږیرې مخ ښکلې نه ښکاري او خریلې مخ درته ښکلې ښکاري داسې ده که نه دا ګوره ډېره خطرناکه خبره ده تا ته دا خپل خریلې مخ ښکلې ښکاري ږیره نه پرېږدم ولې دا د ږیرې مخ راته ښه نه ښکاري نو په دې ته سوچ وکړه ږیره د نبي علیه السلام وا د پیغمبرانو وا د صحابه وا د هغې مخونه درته بیا ښکلې نه ښکاري ډېره خطرناکه خبره ده که سوچ ته پې نو دا ډېر ګناهونه راجم او زه وایم چې ږیره ښکلی شی دی که ښکلی شی نه وې د پیغمبرانو به نو که ږیره د دینت او د ډول شی نه وې خصوصا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څومره خدای ښکلې پیدا کړی دی هغه مرې ښایسته ښکلې مدیداره ګڼه ږیره ګومنز به ساتي ږیره نبي علیه السلام به ګومنز پکې واله ببره به نه ساتي برید درې قسمه ساتلی شي یو دا چې په قینچې کاټ کې مکمل چې دا د روزه پې بالکل دا لاندې ویښته پکې لاندې سترمن پکې ښکاره شي دویمې دا طریقه ده چې دا زیاتي ویښته د برید چې د شونډې ته راځي دا ته کټ کې دا کټ کې او دریمې دا طریقه ده چې په چاړه باندې مکمل برید وخورې دې واړو کې تاله اختیار چې کوم دې خوښه یې راکوه که بالکل یې په قینچې کټ کې چې سرمن ښکاره شي او که دا چې دا غاړې ته کټ کې نو دام تی ده او که په چاړه باندې پرې دام ښه خبره ده البت بعضې خلکو برید هم ډېر غټ غټ پرېښي وي په دې شونډو د پاسه دا ویښته راخواروي او دې رینو کې غټ غټ پرېښي دا بیا ګناه را داسې به نه کوي وایي چې کوم سړی مجاهد او جهاد کوي او هغه صبالتین ورته وایي دلته یو زومدې پرېږدي دي وښکو سره او دا د بریک نورې کټ کړي وي او صرف د وښکو سره یې زونډې پرېږدي د هغه مجاهد دپاره دا بیا جیز دی خیر دی خو هم د شونډې د پاته ویښته به اوږده نه ساتي هغه لازما کټ کوي نبی علیه السلام مبارک به سر چرته نه خرې و که ته حج یا په عمره کې به یې خرې او بیا چې په عمره کې یا په حج کې به سر وخورې نو ویښته د پیغمبر علیه السلام مبارک خو د عزت ویښتو نو ګورې په خپله په صحابو تقسیم کړي دي یو صحابي فرمایي وی ما وله سر مبارک وخورې وی ما له ویښته راکړل وی ما ته وفرمایل چې دا په صحابو تقسیم کا دا د برکت دپاره هر یو صحابي ځان سره د نبي علیه السلام مبارک یو ویښته او دوه ویښته واخیستل او ځان سره یې سنبال کړل ځان سره یې خوندي کړل او اوس هم ځای په ځای د حضور پاک مبارک ویښته موی مبارک دا ډېرو ځایونو کې محفوظ پراته دي هغه ویښته مبارک د نبي علیه السلام د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلي دا د صحابو مینه او محبت و نوکان به اخیستل نبي علیه السلام اوږده به یې نه پرېښودل یو ځل خامخا په هفته کې نوکونه اخیستل پکار لازمن یې اخله نوک اوږده مه پرېږدی د ښځې دي او که ستړي دي او صحابو مینه محبت دومره حضرت معاویه رضی الله عنه د نبی علیه السلام نوکان مبارک ځان سره ساتلي اما محفوظ چې کله معاویه صاحب وفات کېده نو وصیت یې وکړ وایي ما ځان سره د نبي علیه السلام مبارک نوکان ساتلي دي چې کم به یې کټ کول هم یې جمع کول نو چې تاسو ما کله قبر کې کېږئ دغه مبارک خشته نوکونه زما په دې سترګو د پاسه کېده دا څونه د برکت خبر نو ګیره مبارکه خشته ویښته مبارک مزیدار مخ شکل خشته مزیدار پوزه د نبي علیه السلام مبارک نه ډېره اوږده و نه غونډه وه یو شان مزیداره خشته باوجود عام ویښته ډېر نو یو صحابي فرمایي وی خېټه مبارکې ته زما د نبي علیه السلام نظر شو وی د دې مرۍ دا قوتې د دې نه تر نامه پورې په دې خېټې مبارکې په دې منځ د ویښتو یو شین غوندې دار و نری غوندې کرښه وه د ویښتو نه یو طرف ته بل طرف ته ویښته په خېټه د نبي علیه السلام نو او پوندې وره صحابو دام کتلي دي او مونږ ته یې بیان کړي دي وی پوندور هم نو نبي علیه السلام وړې پوندې وې او دا مټې او لیچې او دا ځای نه دا پنډی کې ورته مونږ وایو دې کې غوښه ډېره نه وه عام درمیانه وجود غاښونه مبارک هم صحابو کتلي دي وی تک سپین غاښونه به و د نبي علیه السلام مسواک به ډېر زیات مګه ډېر زیات چې خولې نه یې بوی نه ځي بد بوی نه ځي ځکه د نبي علیه السلام تعلق به د فرشتو سره نو د وجود د صفایۍ به یې ډېر خیال ساته او بیا غاښونو مسواک به ډېر مګه یو صحابي فرمایي چې کله به یې وخندل نو ما به یې غاښونو ته کتل وی داسې به لګېدل لکه ملغلرې چې په خوله کې بندې دي او برېښنا ته خېږي خشته مزېدار داسې وجود نو لکه زمونږ د خلکو خوله بوی کوي بد بوی کوي د نبي علیه السلام مبارک خولې به خوشبویي کوله ام سلیم رضی الله عنها فرمایي چې نبي علیه السلام مونږ کرودو وی خوله پې راغلې وه ما یو بوتل راواغېست چې د پیغمبر علیه السلام دا خوله پکې جمع سم وی چې مې نږدې کړ چې دا څاڅکي به ترې پرېوځي دې بوتل کې وی راجوت شو نبي علیه السلام
ما ته څه کې ام سولې مې صرف ستا د خوله په دې بوتل کې جمع کوم وی څه به پکې وی مې چې دا به خوشبویۍ لپاره مونږ استعمالو او د برکت لپاره به مونږ استعمالو چې څوک ناجوړي هغه له به علاج دپاره استعمالو وی شیشې رانه وارشته او په تندي مبارک یې ګوته کېښوده او ټوله خولې پکې رانه چون کړه ولې دی ونه وي چې نه زما په خوله برکت ما حاصلوي دی ونه وي پای کې هم هغه بوتل کې ورته هغه خوله مبارکه جمع کړه دغه بیبي وایي چې چېرته به واده نو ما به د نبي علیه السلام مبارک د هغه خولې نه یو څاڅکی راواغېسته او په وجود به مې ومږه وی چې واده له به لاړم ښځو به وې ام سلیم دا خوشبویي د کوم ځای پیدا کړې دا چې خوشبویي چې زمونږ ټول کور دی پکې معطر کوه خشته خوشبویي کوي وی ما به تاسو ته پته نه لګي چې دا کومه خوشبویي ده وی قسم دی نه به مشکو نه به عنبرو دا به د حضور پاک مبارک د خولې یو معمولي غوندې څاڅکی او چې مونږ کله به څوک ناجوړه شو بیمار به شو هغه شیشه چې به پکې خوله مبارکه پرته وه هغه هم راواغېسته اوبو کې هم کېښوده مریض ته به هم هغه اوبو ورپې پروردګار به هغه مریض جوړ کړه دا دوه فایدې به د نبي علیه السلام مبارک د هغه خولې نه مونږ ته رسېدلې یو صحابي فرمایي چې نبي علیه السلام به په یو لاره لاړ نو مونږ به یې معلومات کو مشکات شریف کې حدیث دی وی په سبب معلومو چې په دې لار تللی دی وی د خولې مبارکې نه به یې خوشبویي تله نو چې په کومه لار به نبي علیه السلام لاړ نو په هغې به یو خاصه خوشبویي خوره وه مونږ ته به د هغې نه پته لګېده چې په دې نبي علیه السلام تللی د هغې د هغه خوشبویۍ نه به معلومات کو د ګس اولی سره د نبوت مهر ورکوټې غوندې مهر نبوت د کاونټرې د هګۍ برابر وړه غوندې غوښه او چې کوم وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله نبوت ورکړه دغه غوټه راښکاره شوه دا یو مهر د الله یو نښه وه او چې کله نبي علیه السلام وفات شو دا غوټه بیا ریبه وه سلمان فارسي رضی الله عنه ته خلکو هم دا ویلي د آخر زمانې د پیغمبر درې نښې ورته ښولې وې یوه نښه ده چې صدقه به قبلی خو په خپله به خوري نه تحفه ډالۍ کې څوک ولې یوسي په خپله به هم خوري بل له به هم ورکوي او دریم د دواړو اولو په دې منځ کې به د نبوت ورکوټې غوندې مهر وي ورکوټې غوندې غوښه به نو دی چې مدینې منورې ته راورسېد وی نبي علیه السلام له ورغلم وی ما ولې لږې کجوري یوړې د الله رسوله دا ما صدقه راوړې ده وی کېده په خپله ونه خوړې او په صحابو باندې وخوړلې په سبا به مې بیا ولې یو تال کجوري یوړې د الله رسوله دا مې تحفه ډالۍ هدیه راوړې ده په خپله یې موږ ولې صحابه ولې هم ورکړې وی دوه نښې موږ پیدا کړې او درېیمه نښه څه وه د شګو وطن کې به پیدا کېږي او د کجورو وطن ته به هجرت کوي وی هغه نښه مې پکې ولیدله ځکه مکه مکرمه شګلن وطن او مدینه منوره د کجورو وطن او څلورمه نښه څه ده چې د دواړو اولو په منځ کې به ورکوټې غوندې غوټی د غوښې مهر نبوت به تقې ته سوچ کوم چې دا غوټه به زه څنګه صحیح کړم وی تاویږم حضور پاک مبارک را باندې پوه شو وی ما ته اشاره وکړه چې ورنږدې شم وی څادر یې د اوږو نه کوز کړه وی ورغلم ور پرېوتم ښکل مې کړه او کلمه مې وی مسلمان په هغه غوټه یې لیکلي سو بعض علما وی لیکلي په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او بعضې وی چې نه سر انت المنصور دا الفاظ یې پې لیکلي وو چې چکر لګوه چې کم ځای ګرځې نو هلته ګرځه تا سره به الله امداد کوي نو علما لیکي وی دا خط به بدلېده کله به په یو خط لیکلی شوی او کله به په بل خط لیکلی شوی او چې کله وفات شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی صحابه کرام خو پریشان ورېږه فورا راغی چې څنګه راغی جومات کې خلک لګیا دي جاري څو په یو حال دي څو په بل حال دي ټول خلک یې پرېښودل او د نبي علیه السلام مبارک کوټې ته ورغی چې ورغې نو نبي علیه السلام یې وکتل نو د څه نه معلوم کړ چې نبي علیه السلام وفات دی ابوبکر صدیق فرمایي چې ورغلم ومې کتل نبي علیه السلام پروت و داسې انداز کې لکه سړی نه و چې دی وفات دی وی زر مې ولا سر مبارک اوچت کړ ما راوي راشه دا مهر نبوت وګوره وی چې مې وکتل مهر نبوت غیب و وی ور پرېوت طبت یا حبیبي حیا و میتا ای زما دوسته په ژوند باندې څه ښکلې وې او د وفات نه پس څه مزېدار او څه ښه نو دا مهر نبوت د نبي علیه السلام مبارک د دواړو اولو په منځ کې دی یو بله نښه وه ښایسته ښکلی شکل و چې کافر به ولید عبدالله بن سلام وی دا یهودي و وروسته مسلمان شوی دی وی دی چې خبر شوم چې نبي علیه السلام مبارک هجرت کړی دی نو ما په خپل باغ کې کار کو وی ورمنډه مې کړې چې څنګه ورمنډه کړو نبي علیه السلام ته مې وکتل نو ما ته یو څو تپوسونه وکړل مې چې صاحب یو څو تپوسه درنه کوم هغه تپوسونه مې چې ته وکړل نبي علیه السلام راله پوره جواب راکړه او چې مې دې مخ ته وکتل نو ما وی چې ان وجهک لیس بوجه کذاب ستا دا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی د دې مخ نه دې معلومیږي دا چې ته رښتونی پیغمبر
دا ګوري او چې کله هجرت وکړ یو لوی کافر و برید ابن حسیب اسلامي هغه سره د خپلو ملګرو د لوی لښکر سره ورغلی و چې نبي علیه السلام به زه ګرفتار کم. لوی کافر و بدماش دی به زه ګرفتار کم، مکې ته به یې یوسم او د مکې په خلکو به یې خرڅ کم او پیسې به پرې واخلم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې دې ما ولیده ما نبي علیه السلام د الله رسوله فلان کې ولاړ دی وی مه یریږه لا تحزن ان الله معنا چې غم او فکر وکړې الله زموږ ملګری. چې نبی علیه السلام چې څه وویل مخامخ کې فوراً د تپوس کې څه دی نوم دی؟ هغې بریده مې نوم دی. نو برد په عربۍ کې یخنۍ ته وایي. نبي علیه السلام وفرمایل برد الله عنا عدونا، الله پاک زموږ دشمن یخ کڅوړی. د کوم قوم سره تعلق لري؟ چې د اسلم قبیلې سره. نو اسلم د سلامتیا نه دی. وصلنا بسلامت، پرې سلامتیا ابوبکر ورسید. اوس هغې مرګ ته ولاړ دی او نبي علیه السلام مبارک دا الفاظ وایي. د کومې قبیلې سره یې تعلق دی؟ صاحب بنو سهم قبیلې سره. سهم حصې ته وایي. انشاءالله ښه اصرا ته میلو شوه. اوس نبی علیه السلام ابوبکر سره ټولې خبرې کوي، بریده د داسې نیغ نیغ ګوري نبي علیه السلام ته ټولې ښکته کړه. وی ستاسو نوم دی؟ وی انا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، زما نوم محمد دی او د الله رسول یم. تورې کېښوده وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قرأ الله مسلمان لښکر یې ولاړ دی د کافرو. بریده ته وایي سید دا چې څوک تلل؟ موږ خو په دې نیت راغلي چې به وچیڅو مکې ته به یې بوځو او د کافرو او بلوي انعام د سلو خانو ګټ مخې د پیغمبری دی. ان وجهه وجه نبی، مخې د پیغمبری مخ دی او لیس وجهه وجه کذاب، مخې د دروغجن سړي مخ دی. قسم دی چې د نبی علیه السلام مبارک مخ ته به کافر کتل به په اسلام ایمان به یې راوړو. چې تعصب به پکې نو یو تعصب په خپل ځای. خندې څونه ښه وه چې وبخندل نبي علیه السلام وی غاښونه به یې لکه د ملغلرو برېښنا به یې کول او همیشه به نبي علیه السلام مسکي و. دا یې زمونږ په شان طبیعت نه چې تندي له 15 ګونجي ورکوي. چې صحابه به ویل مسکي به شو نبي علیه السلام. چې ناشنا سړی به راغی ورسره به ګډ شو نه به یې پېژنده چې دا پیغمبر دی، دا نبي علیه السلام دی. تپوس به یې وکړ تاسو کې نبي علیه السلام کم دی؟ صحابه ویې دی. ځان له امتیازي حیثیت نه ساته چې ګنې په مجلس کې پلو ځای ناستي، په اوچت ځای ناستي او یا داسې بل شان جامې یې جوړي او خلک یې د لرې ځای نه پېژني. په لاره چې به ته سنګ به ته ځمکې ته به یې کتل، لږ ټیټ به روان وم، د ملا ټیټې نه سر مبارک به یې ښکته کړو، ملا به یې نیغه و. اوس هم د سنت طریقه دا چې په لاره ځې نو ځمکې ته ګوره، یو خوا بل خوا مه ګوره چې په چا دې نظر پرې ونه دي. ځمکې ته به یې کتل او چې قدم به یې اخېسته ګوره قسم د صحابه و هر څه محفوظ کړي. قدم به یې اخېسته نو خپې به یې ځان پسې راښکلې نه، باید چلېږي دا خپې ځان پسې کشۍ تشارې کېږي نه وي، قدم به یې ځان پسې مضبوط راپورته کوو لکه عام مضبوط او کلک سړی چې په لاره باندې ځي او خپل ځان پسې اوچته راکړي. دقسې به نبي علیه السلام مبارک ځان پسې خپه اوچته راغېښتله. چېرته یې په لاره په تلو کې کشار نه وي کړی او دستې به نبي علیه السلام ماتو لرې به ته چې اراده د قضای حاجت به وه او دسماتې له به ته ابعد فی المذهب دومره لرې به ته چې چا به په سترګو هم نه لیده چې نبي علیه السلام کوم خواله او چې راکوټه یې دست پې ماتو. یو صحابي فرمایي واله به ولې کول. نو وي زه ترې روان شوم وي ما ته دې خوا رانږدې شه مه ځه رانه شاته مې ودرېږه. نو وي نبي علیه السلام یو دیوال ته مخ کړې ګوره پرده م وه او وي زه شاته ودرولم چې اصل چې شاته نه هم زما پرده راشي. حالانکې واله بول خو چې سړی کوي نو چې کم طرف ته مخ وي اخوا پرده کې نو انسان نه ښکاري نه اخوا خو دیوالو او شاته یې ځان پسې ودرولم چې دلته ماته شاته ودرېږي. دومره به نبي علیه السلام د پردې او د ستر ګورې خیال سر. یو فرمایي وی بیت الله جوړېده، زه ماشوم وم وي داسې راکوټې وم نو یې خلکو تیږې راوړلې نو امام کاڼي راوړل په اوږه په کور کې دننه د بیبیانو سره. عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي تپوس ترې کوي نبي علیه السلام به کور کې څه کول؟ وي موږ سره به یې کار روزګار کوو که او چې کمیس به یې وشلید یا څادر به یې وشلید تن تار به یې راواخېستل په خپله به یې ګنډل. حالانکې نه بیبیانې ځکه نو اوس خو سړی په خپل کور کې داسې وکړي ځان ورته به دې ښکاري ښه زه به لا په کور کې داسې کار یې په کور کې نه دی کړی کوم کار چې د انسان سره مناسب ني لکه ځای جارو کول شو دا قضیې بیا نه دي کړي په خپله به پاسېد او ځان له به یې اوبه راواغېستې. حالانکې بیبي خو یې وه نه بیبیانې دي جام به یې واغېست او په خپله به یې د مشک نه فروز پرځله هغې کې به اوبه راواغېستې واپس به یې مشک وتړله او هغه اوبه به یې وڅښې او چې د مانځه وخت به شو نو چې هر کار به د نبي علیه السلام په لاس کې او به یې پرېښود او به یې غورځو او نیغ په نیغه به نبي علیه السلام مانځه له لاړ بیا به نه یې څارېده
که د چا به ورته ضرورت راغی نو پیغمبر علیه السلام چاته انکار هم نه دی کړی د هر چا ضرورت یې پوره کړی دی. اقامت شو کوره د مانځه یو سړی ولا راغی نبی علیه السلام لوی صاحب در سره مې کار دی. اقامت چې خلک ولاړ دی نبی علیه السلام ورغی هغه سړي ته ویې ښه راځه ورسره ودرېږه او چې د هغه خبرې او قصه خلاصه شوه نو بیا راغی په موږ سره ودرېد ویل الله اکبر. یو ښځه راغله لیونۍ وه هغه ښځه بالکل پاګله وه په مدینه منوره کې مشهوره لیونۍ ښځه وه. راغی نبی علیه السلام یې د مټه کلک ونیو وی تا سره مې کار دی. مونږ وی دا خو صاحب لیونۍ ده وی نه خیر دی. ورسره د لارې غاړې ته شو چې تر څو هغه ښځې د پیغمبر علیه السلام مبارک لاس نو پرېښې نبی علیه السلام ته لاس نه راښکه. دې ته خوی او اخلاق وایي مزیدار شکل خشته خوی خشته او مزیدار. کور کې خشته خوی نو ملګرو سره خشته خوی د صحابو سره ښکلي خوی تر دې حده پورې چې د کافرو سره هم خشته مزیدار او ښکلي خوی ساتلی. دا خو برکت و چې نن د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ملګرو ملګري په دنیا کې د هېڅ چا نشته کشته دی. د مسلمان نه زیات تعداد د یو ډلې نشته. یهود ستا نه کم، عیسایان د مسلمان نه کم، مجوسیان د مسلمان نه کم، مشرکان د مسلمان نه کم، بود مت والا خلق د مسلمان نه کم، دا خلقان او دهریان کینیان او دا د مسلمان نه کم. نن په دنیا کې د مسلمان نه زیات طاقت بل نشته. دا د چا برکت دی؟ دا د مبارک رسول الله برکت. نه حقیقت خشته ښکلی وجود مزیدار. زمونږ دا طالبان یو سوال کوي او دا سوال د عایشې صدیقې رضی الله عنها نام شوی دی. وی ته چې وایې چې نبی علیه السلام ښکلی او مزیدار او خشته و د یوسف علیه السلام نه ښکلی وی او د یوسف علیه السلام نه هم خشته نو ناشنا سوال پې کوي. د یوسف علیه السلام خو چې د مصر ښځو ولیده نو لاسونه یې پرې کړل او پیغمبر علیه السلام ته خو چې چا کتي دي چا په ګوتې نه دي پرې کړل په اشنا کړل. یوسف علیه السلام چې ګیل ته رانه لیتلی زلیخا عاشقه و د مصر ښځې وې زلیخې پسې بدره شروع کړل چې زلیخه ده د عزیز مصر ښځه ده او په خپل مرۍ عاشقه ده. بس کوي قد شغفها حبا وقال نكبة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي. خپل غلام نه مطالبې کوي په غلام عاشقه ده زړه ته یې د غلام مینه پرېوتې ده. دا ډېره قربانه ښځه. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. پریش پکې دا ښځې خو اوس ما شرمۍ ملامته کوي مې راپسې ټوکې کوي. یو مزیدار مجلس یې جوړ ډوډۍ ورسې برابر کړل میوې یې برابر کړې. ښځې د مصر د دې ټولو وزیرانو او د ممبرانو دا چې کوم نږدې خلک وو د بادشاه د هغوی ښځو له دعوت وکړه ټولې رالې کېناستې. یوسف علیه السلام دوی وقالت اخرج علیهن وی روزه خو داسې وخت کې په یوسف علیه السلام راوایسته چې دوی لاسونو به میوې په لاس کې وې او چې هغې ورسره یې میوې یې کټ کولې. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هو إن هذا إلا ملك كريم. او چې وی قتل وی دا خو انسان نه دی دا خو ډېر خشته دی دا فرشته ده فرشته. او د سیوانو مالټو په ځای باندې چاړو په دې خپلو ګوتو راښکه لاسونه یې ځان له زخمیان کړل. او نبی علیه السلام په خپله فرمایي چې اسماء راج ته وختم په یوسف علیه السلام ورتېر شوم د ټولې دنیا د حسنونو نیم حسن الله یوسف علیه السلام له ورکړو. نیم حسن د ټولې دنیا حسن یو خوا کو د یوسف علیه السلام حسن بل خوا نیم حسن الله ورکړو. نو لاسونه یې پرې کړل د مصر ښځو. نو زلیخه پرې رانیغه شوه هغې ته خو پته ولګېده ذلک الذي لمتنني فيه. دا هغه کس دی تاسو ما ملامته کوئ ما خو ګوتې لا نه دي پرې کړې زه خو عاشق یم لاس مې نه دي پرې کړې تاسو خو ځان له ګوتې پرې کړې. نو په عایشې صدیقې رضی الله عنها هم دا سوال کېږي چې ته وایې چې نبي علیه السلام خشته دی ښکلي د یوسف علیه السلام نه هم زیات. نو د یوسف علیه السلام او د مصر ښځو چې ورته وکتل لاسونه یې پرې کړل. او زه دلته کې خو چې کم یو صحابي یا چې نبي علیه السلام کې لیدلی دی نو ګوتې نه دي پرې کړلې. او تاسو وایي ډېر مزیدار جواب ورته کوي. د مصر ښځو یوسف علیه السلام ولیده نو ګوتې یې پرې کړې. وایي که زما محبوب یې لیدې وي نو د ګوتو په ځای بیا زړونه پرې کړي. او واقعي هم داسې ده صحابو چې دا سرونه قربانول ګوتې پرې کول څه ته وایي چې دا سرونه قربانول او په تورو باندې به په خپلو سینو او په لاسونو د نبي علیه السلام نه تورې تمبولې. نو دا کمال دی
او بیا فرمای وی ګویا د یوسف علیه السلام د حسن او د نبی علیه السلام د حسن په منځ کې بنیادی فرق. بعض انسان حسن ظاهري په لومبي ځل ورته وګورې په تا به هغه حسن اثر وکړي، خو چې ورسره ګډ شي ګډون ورسره وکړي او بار بار ورته بیا ګورې ناست دی نو بیا به هغسې درته نه ښکاري لکه په لومبي ځل چې درته څنګه ښکاري. او د بعض انسان حسن دی چې په لومبي ځل به تا باندې ناشنا نه لګي، خو چې ورته داسې بار بار ګورې د هغه حسن به در باندې نمایان کېږي او در باندې به اثر کوي. یزیدک وجهه حسنا اذا ما زدته نظرا. نو د یوسف علیه السلام ته خو د مصر ښځو وکتل په لومبي ځل نو لاسونه یې پرې کړل او زلیخا ورسره کور کې اوسېدله په عشق او هغې خو لاس نه وپرېږي. او د دې یو مثال دله درکړم. یو کافر راغی د مکې مکرمې په قبایلو باندې وګرځېد، وی څوک به پیسې راکړي چې ستاسو مقصد پوره کړم. څه مقصد؟ وی جنګونو نه هم خلاصوم، کله د بدر جنګ دی او کله د احد جنګ دی. څه له کوې؟ غټ دشمن خو ستاسو نبي علیه السلام مبارک نوم یې واغه چې هغه ستاسو غټ دشمن، غټ دشمن خو هغه دی. نو که هغه دله مړ کړم دا کافر وي نو بس قصه خلاصه. وی دقه خو زمونږ مقصد، زمونږ غټ مقصد دا دی چې نبی علیه السلام مونږ په توره وو، دا خو مقصد دی. که هغه مو ملګري به ټول تر بتر منتشر وي نو دا مقصد د زه پوره کوم که نه؟ زور زن پہ کمی ملکا سعید میں کا آیادن باللہ تاسو مقصد با پورا شی صبر آکے او کنینو ویلکا نشی ور رسیدی دا غدا سی مرگری تی گوری زان پہ قربانی ایوی زبا زان ملکم زان با ملکم خدا چلکو سیب دا قبائلو نے پیسی راغون لک یو سردار وی زبا دومر لکر روپے لرو، بل سردار وی زبا دومر زردر کو، بل سردار وی زبا دومر زردر کو، بل سردار ورته وایي چې د بچو ذمهداري دي په مان ځکه مړ شو بچي به دې زه ساتم، بل ورته وایي ځکه مړ شوې د ښځې غم به دې زموي. ځکه دا غټه قرباني ده چې ته په مدینه منوره ورځې د پیغمبر علیه السلام د مرګرو په مخ کې او په نبي علیه السلام باندې غزار کې. وی لاړم وی دا چل مې وکړو چې توره مې ښه تېره کړه مضبوطه او هغه توره مې یوړله او په تیږې کې مې کېښوده تېره مې کړه او مدینې منورې ته لاړم. په لاره یو کس مخې راځي فلان کې څه کې یاره چې اسلام ته مې لکي اوس بانه به جوړوم که نه چې راشه د قصد به ځان مسلمان کم او چې ورنږدې شم نو په نبي علیه السلام به غزار وکړم ما دې بیا ټوک مړ بل کس مخې راځي څه کې فلان کې اسلام ته مې لکي مبارک دی. مدینې منورې ته ورسېدم، صحابه کرام خو ټول قریش کړه د وطن خلک یو راځي فلان کې څنګه چل دی یاره صاحب بس اسلام ته مې لکېږي او راله مسلمانېږم. هر یو راته په خیر علي وي هر کلی راته وي. د نبي علیه السلام تپوس مې وکړو چې کوم ځای کې دی؟ جومات کې ناست دی مونځ نه فارغ شو په مصله ناست وی ویله مړه کې سوچ کومه پیرمان داسې وخت کې لاندې کم چې ملګري ورسره کمي ما خو د قصد خلکو ته وي چې زه مسلمان او په توره پې غزار وکړم او ځان له خپې وباسم او تښتم او یقین وکړه چې حقه وخت مې را لاندې کړه چې زه ور مخامخ شوم د پیغمبر علیه السلام په جومات کې یا یو کس یا دوه کسو یوازې نبي علیه السلام مبارک په جومات کې ناست دی. وی ډېر زیات خوشحاله شو ما چې مقصد دی پوره او که خیر غزار به کوم په توره باندې او داسې وخت دی چې ځان بچ کولم شم تقتیدیم شم. رښتیا اس مې بوته او د مدینې منورې نه بار یو غونډی وه د هغه غونډۍ لاندې مې اس وتله پټ د دې اس پورې به ځان په خپو را رسوم او بیا په دې سورېږم نو ځم به مکې مکرمې وی چې نبي علیه السلام ته رانږدې شو مې حضور پاک مبارک تا باندې پوه شو په ما پوه شو د ما په حالت باندې وی ما ته چې څنګه ور مخامخ شم اوس وی تورې زه کوشش کوم چې تورې ته لاس کم او راوباسم او په نبي علیه السلام غزار وکړم خو دې وی قسم په خدای په دنیا ګرځېدلی که د نبي علیه السلام غوندې بهادر انسان به ما په دنیا کې کتلی لکه داسې وخت دی چې داسې وخت کې سړی ته تښتي د انسان نه پاتې مزاحمت وکړي لاس ورکړي پې وړکئ روچت سي سړي پسې وی مطمئن نبي علیه السلام ناست دی وی ما ته وی فلان کی په څه نیت راغلی مې چې زه خو راغلی مسلمانېږم وی نه نیت خو رضا نه دی وی مخامخ پر داسې ودرېدم توره باندې مې لاس ایښی دی نه راپاسېد نه زما لاس ونیوه نه رانه وتښتېد هم هغسې ناست دی وی ما تیږي کې توره په توره مې لاس ایښی چې راوباسم خو چې داسې مخامخ مې ورته وکتل وی مې چې دا سر د پرې کولو سر ده نیغ ورته ودرېدم دا سر دا د پرې کولو سر ده داش وجود د وجل وجود نه دی توره مې راویښته او د نبي علیه السلام مبارک مخکې مې کېښوده او ورلم کېناستم وی حضور پاک مبارک دومره وکړل چې لاس یې راواغېسته او زما په دې زړه یې کېښود دقسې یې کېښود او داسې مبارک وجود لاس یې وکړي زما د قسمې چې د نبي علیه السلام د لاس مبارک یخوالی مې په زړه کې دننه محسوس کړ مې چې دی زما په دې زړه کې دننه یې کولی وی وایه څه د نیت دی مې چې صاحب د اسلام وی اوس ټیک وی اوس د نیت ټیک دی لاس مې ولا په لاس کې کېښودو مسلمان
نو مکې خلکو راپسې پراپېګنډې وکړې وایي زمونږ د مال ووه دی په دوکه لاړو دوی مې چې د الله رسوله مال اجازت راکړه زه په دغه نیت راغلی او یوازې مې ګیر کړی او قسم دی چې ستا د ښکلي شکل ته مې وکتل مې چې دا شکل د وجلو شکل نه دی اوس مې د کافرو نه بلا پیسې اخېستې د یو نظر په زرګونو د بل نه په زرګونو او چا راته ذمهداري اخېستې دي هغې سره څوک هم پوهې نه دا دې په غلط نیت اخېستې دي لشه هغه خپل امانتونه او هغه خپلې پیسې خلکو ته واپس ګوره که بل څوک وی که نه وایي چې ښځه ما په سر خلکو پیسې درکړي دي زه هم ورپیلې دي چې ټکوله ورنکړي دغې بدبخت له وایي نه لشه هغه خپلې پیسې دې خلکو ته واپس کا راغې واپس مکې مکرمې ته راله خلک دې خبر دی لکه موږ ته دې څه وی تاسو وکړل تاسو له خپلو پیسو لراله تاسو وکړل بدبخته مونږ خو ته نه لېږلې په خپله تللی وې وی قسم په الله چې د حضور پاک مبارک شکل ته مې وکتل مې چې دا شکل د فنا کېدو شکل نه دی دا د وجلو شکل نه دی او دغه یو بل کافر هم هغه هم دا چل کړی هغه دا چل کړی چې هغه لا توره په زهرو کې منډلې وه هغه توره جوړه کړه او لوار ته یې وی په دې کې زهرو کې غوپه ورکړه خلک ورته اوبه ورکوي که نه زهرو به یې ورکړی چې دا علما او نبي علیه السلام پرې وه او چې دیم راغې نبي علیه السلام ته مخامخ کېناسته او صحابه دغه وخت کې ناست وو نبي علیه السلام مبارک ورته وی په څه خیال راغلی هغه هم دروغ ووی ورته ویل اسلام په خیال وی فلانکي لور باندې چې توره جوړه کړه او په زهرو کې دې غوپه کړه دغه دې څه مقصد و بس توره یې کېښوده وی دې نه یو زه خبر یم یو هغه لور خبر دی ته چا خبر کړې معلومېږي دا چې رښتونی پیغمبر یې لا ته نبي علیه السلام له ورکړه بیعت یې وکړه هغه هم رب العالمین مسلمان خبره مې دې پورې کوله رو چې ظاهري شکل دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خشته او مزیدار ښکلی شکل یو صحابي فرمای وی نبی علیه السلام بل صحابي ته وایي وی ګوته دی چوله که نه په دې لاس کې دا ګوتمه چې تړی چې ګوته وی او پیغمبر علیه السلام د سپینو زرو ګوته چوله درې نیمې ماسې به د هغې مقدار و درې نیمې ماسې او ابه مهر د نبي علیه السلام په هغې به محمد رسول الله لیکلي صلی الله علیه وسلم لاندې خپل نوم د پاسه رسول د پاسه د الله نوم نو ابې مهر لګاو خو په دې ګوته کې مهر ځان له جوړ کړی ویم ګوته یې ساتله وی او د سپینو زرو مهر ګوته به وه وی قسم په الله چې د نبي علیه السلام د هغه ګوتې مبارکې او د هغه لاس هغه برېښنا او پړق اوس هم زما په دې سترګو کې یو صحابي فرمایي وی عثمان ابن مظعون رضی الله عنه وفات شو قسم دې د خلکو معمولي غوندې چې د چا د لسو کسو مشري د هغه نه هم ځان روکېږي چې د پنځو کسو مشري د هغه نه هم ځان روکي او چې بیا د قبیلې مشري خو د کبر نه به ورته خبر هم د سره څوک نه کوي چې د قوم مشر شي ذات ته روک شي خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خوی ته ګوره نبی علیه السلام مبارک داسې خوی چې په عام مجلس کې به ناست نو فرق به نه محسوسېده چې دا نبی علیه السلام نو عثمان ابن مظعون رضی الله عنه صحابي وفات دا په مدینه منورې د هجرت نه پس لومبۍ کې کوم صحابي وفات شو هغه دی وی نبی علیه السلام مبارک جنازه چې وکړله او قبر کې م ښخ کړه وی وی چې ورشه یو تیږه راوړئ چې په دې قبر ولګېږو چې مونږ د خپل ملګري پیژنو یو تیږه پرته وه وی دغه راوړئ نو هغه درنه وه یو صحابي لاس اوچت کړ اوچت یې نه کړی شوه نو بل ورغې لاس یې ورکړ نو اوچت یې نه کړی شوه نو چې په یو کس نی نو په کار دار چې دوه کسه درې وکتل اوچته کړی وی کنه لیکن نبی علیه السلام مبارکه صحابي فرمایي وی پرېږدې وی په خپله وره داسې کړلې چې ورته ښکاره کړې ښکاره کړې او دواړه لاسونه یې ورته کېښودل تیږه یې راوچته کړه طاقت د نبي علیه السلام ګوره ډېر زیات هغه تیږه یې راوچته کړه او د هغه صحابي په قبر یې کېښودل دا صحابي وایي وی زما د قسم په خدای چې د نبی علیه السلام د هغه لیچو کې لستونې تې اوچت کړه وی د هغې هغه برېښنا او سپینوالی اوس هم زما په دا سترګو کې پروت دی لکه زه چې نور ته وګوري که نه نو لږ ساعت د انور هغه پړق له ده په دې سترګو کې پروت بل څه ورته نه ښکاري وی د نبي علیه السلام مبارک د لیکو هغه پړق او سپینوالی اوس هم زما په دا سترګو کې پروت دی تیږه یې راواخېسته او د هغه صحابي په هغه قبر یې کېښوده لنعرفو به اخانا په دې به مونږ د خپل ورور د قبر به پرې پېژنو چې دا د فلانکي قبر دا هم پکې نه وه که نه چې دوه صحابو ته و چې تاسو دا تیږه راولئ یا په درې کسه راولئ نه په خپله ښه طاقت او قوت یې څومره زیات دومره د څلوېښتو جنتیانو طاقت د څومره د څلوېښتو او د یو جنتي طاقت د دنیا د سلو ځوانانو برابري نو د دنیا د څلورو زرو ځوانانو طاقت و د نبي علیه السلام حالانکه دا چې پهلوان وجود یې نو په مکه مکرمه کې یو پهلوان هغه راغی نبي علیه السلام ته کېناسته وی ته د الله پیغمبر یې روکانې نوم و یو وی ما ته په کبري راشه وی پیغمبران خو کبري دی نه دي راغلي وی نه ما اورېدلي دي چې د پیغمبر طاقت زیات دي او دې داسې پهلوان و چې په ټولو عربو کې د په مضبوط پهلوان نو پهلواني به یې کوله اوسه پورې دا پهلوان چې هغه پردولې نو
د مصر او د شام او د یو ځای بل ځای پهلوانان به راتلل او په کبرې به ورتلل، خو دا د مکې مکرمې پهلوان چې تیا راپرځولي نو وی بس که زه دې راوپرځولم ته پیغمبر او که ما راوپرځولې نو بیا د دعوت یې دروغ د پیغمبر باندې د پیغمبر طاقت خو زیات دی نبي مبارک ته یو بالکل دی څومره وي دومره نو چې دومره طاقت وي نو سره کبرې باندې راځي نبي احترام مبارک وایي چې حیران شم چې اوس زه څه وکړم که نه کوم ورسره کبرې و بچري ګوره که نه دروغ وایي که کوم ورسره نو بېعزتي اوس ملا سړی به چاله کوم دی په کبرې موږ دغه څوګړو نه وایي نو موږ به ترې رستو کېږي وګوره پټ کېږي په سر یې ګیره دې وي او یا ملا یې نو دا خو معاشره کې کوز مثال په دې سړی د پنځه لسونه مو نه وي ته خو لاندې ودرېدی شي که نه چې راځه را میدان ته شه سړی بریستر او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم غوندې مبارک شخصیت خیر وي خلکو مې چې او به ټیک ته که نه پته به دې ولګي چې زه راځي ښه شه هغه پهلوان کافر چې هغه پهلوانۍ کې شو خپل لنګ یې ووهو د هغه خپل پهلوانۍ کوم جوش کې راغی او د خلکو دا خیال وکړي دی خو پهلوان دی د نبي اسلام وجود مبارک ما تاسو ته درمیانه وجود یو دیکا ولا ورکړي لاندې به راغورځي پیغمبر علیه السلام مبارک چې ورته ورمخامخ جامې یې لرې نه کړلې نو زه به جامو ته ولاړم تر یې خپله پهلواني کوم خو چې نبي علیه السلام دې مته ونیو دیکې والا ورکړه نو یو لس 12 سانټۍ پلوړی وي چې پلوړی د سانټۍ نه یې قودې دوي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لکه مونږ خو لا پرزونې نه دي کړې صرف لاس مې دروړه مونږ خو لا پرزونې نه دي کړې صرف لاس مې دروړه وی قسم دی چې ستا د لاس راوړو چې ما له کوم زور راکړه چې د دنیا پهلوانان را یو ځای کې دومره زور درانه دا د انسان زور نه دا د پیغمبر زور فورا هغه مسلمان یو مضبوط صحابي ته رب العالمین جوړ بهادري څومره بهادري د پیغمبر علیه السلام په خپله فرمایي وی ما له الله یو څو خصوصیات راکړي وی یو خاصیت مې دا دی چې دشمن ما ته مخامخ شي او زمانه د یو میاشتې په مزل لرې وي نو بیا به هم زمانه یېرېږي او دومره بهادر و چې په مدینه منوره کې یو ځل غوغا خوره شوه وی لښکر راغی په مدینه حمله کړ د حضرت ابو طلحه رضی الله عنه اسو پیغمبر علیه السلام مبارک ورته اس ترې راوړه پې ورسور شو نه پې کته وه نه په هغه اس باندې ځلو هېڅ پې نو داسې په ورتور شو صحابو ته مدد الله رسوله کافر را روان دی په مدینه باندې حمله کوي او غوغا ده ځان ورته بیدارګو چې دا هم پته نه و چې د کوم ځای کافر دي څونه دي لږ دي کړي دي په خپله په اس سپور شو د مدینې منورې په کوڅو کې چکرو لګو بار ته و صحرا ته واپس راغی ما رأینا شیئا سړی وې څه مو نه لیدل هسې د قصد پراپګر نه م جوړې کړي اسم نشته هلکه وی ستا دا اس خو داسې دی لکه د دریاب په شان مزېدار اس مزل کوي دا له بهادر حالانکه داسې غوغا وه چې په مدینه منوره کې خلک تېرېدل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې توره کله واده شته او بیا لاړه اوږده قصه ده ما راته کړې ده چې کوم وخت کې مسلمان شو پراپګنډه خو شوې وه که نه چې حضرت عمر راغی او په نبي علیه السلام باندې غدار به کوي هغه ته اطلاع رسېدلې وه نبي علیه السلام مبارک حضرت ارقم صحابي په کور کې ناست و دی کې حضرت عمر ورغی اگر چې دی خو د اسلام په نیت ورغی خدای پاک مخکې نه اسلام ورنصیب کړی دی چې ورغی نبي علیه السلام صحابي هغه د صیب عمر راغی نو ورپاسه صیبه ورې توره ورسره ده نبی علیہ السلام د ټولو صحابانو ورمخکې شو وی که عمر په ښه نیت راغلی نو هرکلی به ورته ویم او که په خراب نیت راغلی د ده په دې توره پسې دا سټو وه صحابه یې مور ده الله رسول هغې ته خو اطلاع رسېدلې وه چې عمر نبي علیه السلام پسې توره ایستې ده ورپسې روان دی ورمنډه یې کړه عمر یې د دې ځای نه ونیوه دې ځای نه ونیوه وی په څه نیت راغلی د الله رسول د اسلام په نیت حضرت عمر وایي رستو رضی الله عنه وی ما ته خپله بادري ښکارېده په عربو کې خو ما د ځان په شان مضبوط ځوان بل نه ګڼم او حقیقت تا دی چې کله اسلام راوړه راغلی بیت الله خوا کې ودرېده وی که څوک مې پېژني خو ډېره ښه ده او که څوک مې نه پېژني نو د عمر ابن الخطاب راشه که تاسو پیغمبر علیه السلام پسې ګرځئ که د چا مور راوړي زوی کې نروالی او زور یې نو زما میدان لري ما لره لکه زور و که نه وی ما ته خپله پهلواني معلومه وه وی خپل زور راته معلومه خپل طاقت راته معلومه وی قسم دی چې نبی علیہ السلام په دې لاس د ګریوان نه ونیوم د سر د ویښتو نه تر نوکه پورې مې د وجود نه خولې وبېدې داسې هیبت را باندې راغی ظاهر شکل ښه شته ږیره مبارکه ښه شته سر مبارک ښکلې رنګ مبارک ښکلې قد مزیدار اخلاق ښه شته ښکلې خوی مزیدار مضبوط پهلواني او طاقتور کې زیات دا ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښه شته مزیدار ښکلې صفتونه وجود نه بیا خوشبو تله خوشبو حضرت بلال رضی الله عنه فرمایي چې یو مجلس کې ناست و وی دی کې نبي علیه السلام چې دی نو زمونږ نه پاس دی
ویسکاوي چې چېرته لاړ مې چې راځې ما ته لار معلومه په کومه لار کې به لاړ نو په هغه لار به پسې مونږ په هغه لار به پسې یالو باغ ته ور ورسېدو چې باغ ته څنګه ور ورسېدلو وي نبي علیه السلام په باغ کې ناست و څه کې بلاله مې چې صاحب ته مونږ کې ناست وې او مونږ نه راپاسېدې مونږ ته پته وله چې کوم پلاله مونږ باندې یره راله چې په مدینه منوره کې خو ستا دښمنان دي څوک ته تکلیف نه رسوي وي زما دا پانۍ واله او زه لاړ شه او چې څوک مخې له درځي او دا کلمه وایي چې لا اله الا الله د جنت زیری ولور جنتي په پانۍ مې راواغېستې څه ګورم چې صحابه ورپسې رامنډې والي حضرت عمر هم راپسې را روان څه پته ورته ولګېده چې نبي علیه السلام دې باغ کې دی په هغه لاره چې تللي وو د هغه خولې په هغه خوشبویه هغوی معلومه کړه چې په دې لار نبي علیه السلام ته دی عمر وایي څه کوې بلاله مې چې دا پاڼې مبارکې د نبي علیه السلام په دې څه کوې دا دې کوم ځای نه راوړې هغه باندې هیبت راغی چې پاڼې څنګه راوړې مې چې دا نبي علیه السلام راکړي دا مې نښه ده هېڅوک هم کلمه د شهادت وایي د جنت زیری به ورکوم وی واپس شه مې چې نه نبي علیه السلام رالېږلي وی دې ځای کې هغه یو څوک راکړه عمر او په ځمکه یې راوغورځول په جوړه لا نبي علیه السلام لا ابو هريره ولې جاړی دی ابو هريره رضی الله عنه مې چې صاحب دغسې فراته ووایي چې لاړ شو د عمر واله عمر ولې دی وو وی صاحب ستا د خبرې خو دا مقصد نه دی دا خو ته صحابه ته وې چې کوم سړی صحابي دي مونځ به کوي روژه به کوي حج به کوي زکات به وکړي صدقه به کوي خو خلک به د غلط مقصد لري خلک به وایي چې راته د عبادت او ضرورت دي چې به کلمه وایي او جنت ته به ځي وی ښځه مه وایي بیا دا خبره خلکو دغه وخت کې علما وایي چې د نبي علیه السلام د الله سره هغه خپله کجلي وه جنتونو سره او د الله د رحمتونو هغه باران وپې نو بس دا زیري خلکو له ورکول چې ای مسلمانه خو چې کلمه د شهادت دې وي بس جنت ته به خو خبره مې دې پورې کوله نو چې د نبي علیه السلام مبارک ذات او د هغې وجود د هغې اخلاق دا زمونږ دپاره اسوه حسنه ده ګوره لکم فی رسول الله اسوة حسنه تاسو دپاره ښکلې ښشته نمونه ده نو شکل به د نبي علیه السلام په شان جوړوی ما درته مخکې څوک چې مخړه یې ګیره نیت وکړې قصد وکړې دننه چې بس د پیغمبر علیه السلام مبارک ښایسته ښکلې شکل و او مقصد شکل سات جامې د نبي علیه السلام په شان جامه لباس وساتئ د نبي علیه السلام مبارک لباس چې څنګه و هغسې وساتئ ګیټو نه ښکته دوږو پیسې مه ساتئ ګیټو نه پورته خپلې پیسې ساتئ ټوپۍ په سر ساتئ که پټکې والي کې پټکې سنت دی که نه ټوپۍ په سر ساتئ خو خو دې زمانه کې ډېر خلک دي اوږده اوږده سرونه یې لکه دغه په شان پرېښي ده څه ورته وایي دا بدنما بدشکله او بې ټوپۍ به راشي په جومات کې به ودرېږي مونځ به دا د آدابو خلاف ورزي ده هېڅ د بې ټوپۍ مونځ کې راځي نه کېږي خو ضرورت پېښ شي آداب دا دي لوی الله د مخامخ کېږي نو ښه دا طریقې سره مخامخ شه ځان ټوپۍ په سر کا پټکې په سر کا څادر په سر کا نو پروردګار ته مخامخ خصوصا د ګیرې ګورې پوره خیال او پوره اهتمام وساتئ د زندګۍ د ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي چې مونږ کله مرو د الله سره او د الله د رسول سره به ملاقات کېږي او دا تمه کوو مونږ چې رسول الله مبارک په مونږ له خپل لاس د حوض کوثر اوبه راکوي هسې نه محروم دې ګورې پاتې بعضې خلکو کې دا هم رواج دی چې مړه شي نو په مرګ ونه ګیره خورئ دا ډېره لویه ګناه په ژوند یې خور نه دي پکار او چې مړ شي نو هغسې مړ دی او ځمکه کې هسې هم ښخېږي نو ګیره ولې ته لپاره په مرګ خورئ دا ټول شریعت خلاف رواج دعا وکړئ الله کوم الله زمونږ گفتار زمونږ کردار زمونږ اخلاق زمونږ اعمال زمونږ عقاید د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان څومره مریضات دي بیماران یې الله ټول شفا ورکړي قرضداران د قرضونو نه خلاص زمونږ د حلال رزق نصیب پروردګار چاته څه غمونه مشکلات دي هغه په خوشحالو باندې بدل چا منځ کې روانې دښمنۍ طرف گئے دي پر هغو باندې بدل الله موږ د فتنو نه وساتي د خپل قهر او د خپل غضب نه الله محفوظ وساتي آخر وخت په خپل ذات کریمه ته کوي لا اله الا الله